السلام علیکم څنګه جلې نن به انلاین او بلاګ باره کې خبره کوو چې انلاین ټیګ څه ته وایي بلاګ ټیګ څه ته وایي څنګه چې موږ مخکې ټیګ موږ خبره کړې وه چې ځینې ټیګز دي هغه اوپننګ ټیګ ځینې ټیګ دي هغه سیلف کلوزنګ ټیګ او ځینې ټیګ دي چې هغه سیلف کلوزنګ ټیګ نه دغه شان زموږ سره انلاین ټیګ او بلاګ ایلیمنټس زموږ سره ټیک ده انلاین ایلیمنټس او بلاګ ایلیمنټس صحیح ده نو دلته کوم ځای چې انلاین ایلیمنټس اینڈ بلاګ ایلیمنټس 7 micrologs ٹھیک تھا نو جو انلاین ایلیمنٹ او بلاک ایلیمنٹ څه ته وایي بیسیکلی انلاین ایلیمنٹ زموږ سره هر هغه ایلیمنٹ دی هر هغه ټیګ دی چې د هغې سایز صرف او صرف د هغې د کنټنټ مطابق وي ټیک ده لکه څنګه چې کله هم زه د H2 ما ولیکلو صحیح ده دا H2 ټیګ دی او دا زما سره H2 ټیګ دی صحیح ده نو دا بیسیکلی دا چې دی که نه چې کله دا ما ولیکلو د دې نه بعد چې کله زه څه لیکل کوم نو هغه به زما سره نیکسټ لاین ته راکوزېږي چې کله نیکسټ لاین ته راکوزېږي دې مطلب دا چې دا دې زما سره ټول سایز نیولی ټیک ده چې ټول سایز زما سره نیولی هغه یې زما سره بلاک ایلیمنټ او چې کوم ټول سایز زما سره نه نیولی هغه یې زما سره انلاین ایلیمنټ لکه څنګه چې ما تاسو ته بټن باره کې خبره کړې وه نو زه ته چې کلیک می ټیک ده نو کلیک می زما سره رالو د ځای کې زه بل بټن جوړوم نو بل بټن به د دې خواته به راځي ټیک ده دا بیسیکلی دا زما سره د انلاین ایلیمنٹ ټیک ده نو بټن زما سره انلاین ایلیمنٹ دی H2 زما سره بلاک ایلیمنٹ دی صحیح ده د دې به څنګه پته لګي د دې حل به پته لګي چې کله زه د ځای کې ولیکم فی الحال دا زه رانوم ستاسو اسانتیا لپاره او زه لیکم پیراګراف ټیګ لیکم چې مای پیراګراف ټیک ده دا مو لیکلو مای پیراګراف صحیح ده نو اوس به د دې ما څنګه پته لګي چې دا زما سره انلاین دی که بلاک دی ری آسان طریقه د براوزر ته به دا ځای کې راشي دا ځای کې به رایټ کلیک کړي او انسپیکټ به ووایي ټیک ده انسپیکټ یې ووهلو صحیح ده فی الحال دا زه غټوم ټیک ده او د لاندې به مو ورته غټ کړم نو د دې به څنګه بدلېږي دا چې ما کله انسپیکټ باندې کلیک کړو صحیح ده یو پېرې تاسو ته بیا ښیم رایټ مې کلیک کړو او په دې انسپیکټ باندې مې کلیک کړو ټیک ده دا ځای کې به تاسو ته ښایي مای پیراګراف ښکاري او تاسو ته به دغه شانتې مختلف غونډه شیزونه تاسو ته ښکاري ټیک ده نو دلته کې زما سره دا دی سلیکټ این ایلیمنټ دا زه کله کلیک کړم او زه په دې باندې کېدم نو دا تاسو کتی شئ چې دا ځای کې تاسو ته هغه پیراګراف نه دی دا ځای کې په دې ځای کې ما کله کلیک وګورو ته ما کلیک کو او دا ځای کې پیراګراف ماته شو کېږي صحیح ده نو چې کله دا ځای کې پیراګراف ماته شو کېږي نو دې مطلب دا دی که نه چې دا زما سره بلاک ایلیمنټ دی څه مطلب چې دی زما سره فول ځای نیولی دی څنګه فول ځای نیولی په دې باندې چې کله ماوس کېدم صحیح ده نو دی زما سره د هغه ځای پورې دا تاسو کوم چې دا بلو کلر اینې که نه دا بلو کلر بیسیکلی د دې یو د دې اصل کې بیسیکلی د دې سایز دی ټیک ده د دې ویډ دی زما سره ټیک ده د دونه ځای زما سره نیولی دی لکه څنګه زه په دې ځای کې یو بل ټیګ اخلم په هغې کې ورته ځم چې بټن او ایډ بټن مو اخیستو کنټرول اس او سیو مې کړلو او ایډ خو لاندې رالو صحیح ده جو زه پر ایډ باندې کلیک کړم دی زما سره ټول ځای نه نیسي دا تاسو باقاعده کتی شئ دی زما سره ټول ځای نیولی دی دی زما د اخر سره پورې ټول ځای نیولی دی او د ایډ چې دی زما سره ټول ځای نه دی نیولی صحیح ده که زه دا ځای کې بل بټن واخلم نو دی به زما سره د دې خواته راشي او دا به زما سره جدا ځای نیسي دا به زما سره جدا ځای نیسي دا به د خپل کنټنټ مطابق ځای نیسي نو بیسیکلی چې کم یو ټیګ هغه فل سایز نسی د سکرین فل سایز نسی د براوزر فل سایز نسی د دې نه د هغه سره پور فل سایز نسی هغه زما سره بلاک ایلیمنٹ او چې کوم فل سایز نه نسی هغه زما سره انلاین ایلیمنٹ ټیک ده اوس کم انلاین ایلیمنٹ سي کم بلاک ایلیمنٹ سي د دې خو تاسو ته پته چې لکه په بلاک ایلیمنٹ او انلاین ایلیمنٹ داسې پیژندل کېږي زما سره ټیګز دي زما سره مختلف ټیګ دي زما سره دغه شان زما سره یو ټیګ دی ډیو ورته وایي DIV ډیو استعمال او په دې کې ورته زویم چې دا موږ بیسیکلی استعمالو د ډیویژن لپاره او سیکشن لپاره ټیک ده دا مې کنټرول اس کړلو او دا ځای کې ډیویژن او سیکشن باندې مې کېښودو نو تاسو ته باقاعده ښکاري چې دا فل ځای نیولی دی نو دا زما سره یو بلاک ایلیمنټ دی دا زما سره دی ډیو ایلیمنټ دغه شانتې زموږ سره بل ټیګ دی زما سره سیکشن ټیګ دی صحیح ده چې دا هم آلسو یوز فار سیکشن ټیک ده دا یو جدا سیکشن لپاره استعمالیږي نو په دې سیکشن باندې هم کلیک کوم سیکشن هم زما سره څه دی بلاک ایلیمنټ دی ټیک ده دې نه علاوه یو بل ټیګ دی هغې ته وایي سپین او دا زما سره چې کوم دی کچ غونده سیکشن جوړوي د کچ غونده کار دپاره جوړو صحیح ده لکه زه وایم چې ټیکسټ ګوز هیر صحیح ده او دا مې کنټرول اس کړلو او دا چې تاسو که باقاعده کېدای شي ټیکسټ ګوز هیر دا څه دی ګور دی زما سره صرف او صرف د خپل کنټنټ مطابق ځای نیولی دی نو دا زما سره دی انلاین ایلیمنټ او دا زما سره کوم دی بلاک ایلیمنټ دا زما سره بلاک ایلیمنټ دی ټیک ده اوس په دې کې مختلف ټیګز دي زما سره صحیح ده ډیپ دی سیکشن دی دغه شانتې آرټیکل ټیګ دی صحیح ده
आर्टिकल ٹھیک था په دې کې لکه مطلب مونږ آرټیکل ټایپ اونته کې لیکل کو صحیح ده آرټیکل نو آرټیکل هم زما سره دا یو بلاک ایلیمنټس دی ٹھیک था مین دی زما سره دا زما سره مین دی او مین is also a block element دین علاوه موږ سره بتحاشا ایلیمنټس لکه ټیګ دی زما سره یو هیډ ټیګ هیډ ناٹ هیډ اټس ا هیډر څه شي هیډر دی صحیح ده او په دې کې موږ بیسیکلی د هیډر هغه پارت لیکو یعنی او بار وغیرہ جوړو موږ صحیح ده دا تاسو کته شي دا بلاک ایلیمنٹ دی دین علاوه په دې کې زما سره نیو دی نیو په دې کې مطلب نیو بار جوړو موږ صحیح ده نو نیو بار is also a block element ٹھیک था د دې نه علاوه نیو بار دی او فوټر دی ٹھیک था چې په دې کې موږ فوټر جوړو صحیح ده او کنټرول اس سیو میکرل او فوټر is also a block element او د تاسو ته بدلته کې ښکاری هم تاسو ته ښکاری او چې سپین راشي سپین زما سره inline element دی ټیک था دا زما سره دغه مختلف بلاک ایلیمنټس دي ډیو دی سیکشن دی آرټیکل دی مین دی هیډر دی نیو دی فوټر دی سپین زما سره inline element دی اوس inline element زما سره مختلف ایلیمنټس دي جو ته ما چې inline elements goes here صحیح ده او دا H2 هم بیسیکلی زما سره کم یو ټیګ دی زما سره بلاک ټیګ دی بلاک ایلیمنٹ دی یا بلاک ټیګ دی صحیح ده او دین علاوه بٹن دی بٹن کم یو ټیګ دی بٹن کم یو ټیګ دی مثلا خاطر دا کم یو ټیګ دی زما سره inline element دی صحیح ده دین علاوه ایمیج دی لکه ایمیج یو پات ورکوم چې /download.jpg نو دا د دې سره خواته رالو نو بټ ایمیج زما سره هم یو inline element دی ٹھیک تا د قشنتي مختلف ډیفرنٹ ټیګز دي که زه انکر ټیګ ورکوم او انکر چې کول غواړم نو ریزو ته ما چې ډاټ فارم او انکر کوم ذکر رالو تاسو ښکاری نه ښکاری ول نه ښکاری ځکه چې دلته کې مالک نه شي go to the file نو دا وینه دا هم زما سره کوم یو ټیګ دی inline element دی ٹھیک था قشنتي مختلف بتحاشا ایلیمنټس زما سره ٹھیک था د دې نه علاوه پدې کې یہ سیمنټک ټیګ او اسیمنټک ټیګ سیمنټک ټیګ ستوي او اسیمنټک ټیګ ستوي سیمنټک ټیګ هغه چې هغه خپل ځان ډیفاین کوي چې زه د دې خاص کار د پاره یم لکه څنګه لکه سیکشن ځان ډیفاین کوي چې زه سیکشن د پاره یم آرټیکل ځان ډیفاین کوي چې د آرټیکل لپاره یم ټیک ته هیډر ځان ډیفاین کوي چې د هیډر لپاره یم ټیک ته اوس ډیپ چې ډیپ ځان نه ډیفاین کوي چې د سره لپاره یم ځکه ډیپ یو بیسیکلی ډیویژن دی چې موږ د هر شي لپاره استعمالولای شو ټیک ته د قشن دي سپین که زوی من سپین موږ د هر شي لپاره استعمالولای شو د زما سره د اسیمنټک ټیګ او سیمنټک ټیګ د بٹن ځان ډیفاین کوي چې بٹن لپاره یم د ځان ډیفاین کوي د ایمیج لپاره یم ای زما سره هم سره اسیمنټک ټیګ دی ټیک ته نو په دې کې inline بلاک ایلیمنټس وغیرہ وشول او ان شاء الله ملایک په بل ویډیو کې دا غي پوری السلام علیکم